ګرانو زده کوونکو غواړو چې نوی درس شروع کړو. څنګه چې مخکې درس د منګه د پولینوم په هکله و، د پولینوم تعریف و، باینوم و ترینوم څه ته وایي او همداسې درجه د پولینوم منګه کار وکړه او پولینوم د مکمل او ناقص منګه کار وکړه، پولینوم د منظم او غیر منظم چې څنګه یو پولینوم منګه منظم جوړولی سو، څنګه له غیر منظم حالت نه یې منظم حالت ته یې په دې منګه کار وکړه. او اوس نوی درس د منګه د لسم ټولګي ریاضی ده چې موضوع د درس د منګه د پولینوم قیمت او د پولینوم د ضرایبو مجموعه پیدا کول دي او چې دغه په 14 صفحه د لسم ټولګي کې دغه درس لیکل شوی ده. منګه راځو شروع کوو د پولینوم قیمت او د پولینوم د مجموع ضرایب پیدا کول. یعنی په دې معنی که متحول منګه په یو قیمت د متحول په جای وضع کو، وروسته له محاسبې څخه یو عدد حقیقي عدد لاسته راځي. لکه څنګه چې که موږ یو مثال ورکړو، لکه داسې اف اکس مساوي کیږي 3x مربع منفي 4x جمع شپږ. که متحول دلته په دوه عوض کو، په دوه معوضه کړو، یعنی د x په ځای دوه ولیکو، دلته هم چې دوه ولیکه، دلته هم دوه لیکلی شو. که دلته یو کیږدو، دلته هم د x په جای هم دلته یو کیږدو، دلته هم دوه. که دلته درې کیږدو، دلته هم درې، دلته هم. که څلور کیږدو، دلته هم څلور، دلته هم څلور. هر قیمت چې دا پلو د مساوات متحول په همغه که عوضه و، هلته متحول هر چیرې چې و همغه قیمت ګلوو او د متحول قیمت هلته ږدو. لکه اوس دلته موږ دوه کېښوده، دا نوشته کوو 3 ضرب د 2 مربع منفي 4 ضرب د 2 جمع شپږ. دلته 2، دلته هم 2 کېښوده، دلته هم. ښه، دا طرف موږ محاسبه کوو. اف 2 مساوي کېږي 2 په توان د 2 موږ ټیټو صنفو کې ویلي 2 ضرب د 2 منفي 4 ضرب د 2 جمع شپږ. البته اف د 2 موږ کولی سو، موږ ویلي وو چې په یو عملیه کې که ضرب و جمع و تفریق راکړل سوي وي، اول عملیه د ضرب اجرا کېږي او وروسته عملیه د جمع و تفریق. 3 ضرب د 2 شپږ، شپږ و 2 12 و دا کېږي 4 ضرب د 2 8 جمع شپږ. اف د 2 موږ 12 منفي 8 4 4 شپږ لس راسته راځي. یعنی که متحول موږ په 2 عوض کړو، قیمت د همدغه تابع په 2 کې لاسته راځي. څه رقم کار هم وکړه، دلته هم 2 وضع کړه، دلته هم 2 وضع کړه او دلته هم 2 وضع کړه. دا موږ ټیټو صنفو کې محاسبه د ده زده لرو چې څنګه دغسې یو قیمتونه وي، عددونه وي، څه رقم محاسبه کېږي. اول له توانه خارجېږي او وروسته لږ ضربېږي او بیا ضرب عملیه اجرا کېږي او وروسته جمع و تفریق. بالاخره د خپله د تابع قیمت چې د x په جای متحول په جای 2 وضع سي مساوي کېږي 10. موږ دلته یو بل مثال هم کار کوو. که چیرې موږ ولرو په دې شکل f د x مساوي کېږي x په توان د 100 فرضاً منفي 2 x په توان د 95 جمع شپږ x منفي 1. دلته وایي چې x که په منفي 1 قیمت د تابع په منفي 1 کې پیدا کوي، چې د تابع قیمت په منفي 1 کې څو کېږي. ښه، عین عمل اجرا کوو. که څه موږ ته اف منفي 1 موږ ته راکړي چې دا محاسبه کوي اف د 3 اف د 10 ټول عین شکل په مغزو. یعنی دلته چې موږ منفي 1 وضع کړه، دلته منفي 1 وضع کوو، دلته منفي 1 وضع کوو او دلته هم موږ منفي 1 وضع کوو. دغه اکس که موږ ګل کو منفي 1 دلته کېږدو، طاقت هماغه 100 دي.
دلته منفي 2 دغه اکس ګولو دغه په جای هم منفي 2 طاقت هماغه 95 ده. ښه دغه شپږ منفي 1 په دې شکل، یعنی که دلته موږ اکس په منفي 1 وضع کړه، دلته منفي 1 دلته منفي 1 دلته منفي 1. ښه اوس اف د منفي 1 موږ ویلي وو چې یو منفي په ټیټو صنفو کې که په توان د جفت موږ رفع کړو مثبت لاسته راځي، ځکه منفي ضرب د منفي مثبت 2 دفعې، که 4 دفعې منفي ضرب کړو منفي ضرب منفي مثبت، بیا مثبت ضرب منفي منفي، بیا وروسته له هغه چې بیا منفي سره ضربېږي چا کېږي مثبت. یعنی دغه منفي 100 دفعې که ضرب کړو په دې پوهېږو که دغه طاقت جفت وي، لکه څنګه چې موږ مخکې ټیټو صنفو کې جفتو طاقتات پېژنو چې 2 او 4 شپږو یا هر هغه عدد چې اوله خانه جفت وي هغه جفت، هغه عدد جفته. نو دا خو موږ پوهېږو چې 100 یو عدد د جفت دي. که چیرې منفي په طاقت د جفت موږ رفع کړو دا منفي راوځي، او 1 په توان د 101 دلته منفي 2 او منفي په توان د طاق، په توان د طاق منفي راوځي. ډېر وبښئ دغه ځای کې موږ تکراري کار کوو. منفي په طاقت د جفت مثبت راوځي، ځکه منفي ضرب منفي مثبت، که 4 دفعې منفي خپل په نفس کې ضرب شي بیا مثبت. منفي طاقت د جفت مثبت 1 په توان د 101، منفي په طاقت د طاق منفي جفت مثبت طاق منفي، دا کېږي منفي منفي 2 او 1 په توان د 95 1 کېږي، منفي 1 کېږي. منفي 1 په توان د 95 منفي 1 کېږي، ځکه منفي چې 95 مرتبه ضرب شي منفي ده، 95 مرتبه 1 په هر طاقت 1 ده، دا کېږي شپږ منفي 1 منفي 1. اف د منفي 1 مساوي کېږي اوس ضرب د جمع تفریق د اعداد علامه‌دار چې موږ په 9م صنف کې او په 8م صنف په 2 صنفو کې ډېر زیات سوالونه په دې هکله حل کړي. دلته جمع تفریق د اعداد علامه‌دار پکار ده، ضرب د اعداد علامه‌دار. اول ضرب عملیات ضرب خلاصو، بیا وروسته له جمع تفریق. دلته وینو مثبت 1 په خپله په وخت کې منفي 2 ضرب د منفي 1 سوی، اول علامه ضربېږي منفي ضرب منفي مثبت، بیا عدد 2 ضرب 1 2، بیا مثبت ضرب مثبت مثبت، شپږ ډېر وبښئ مثبت ضرب منفي منفي، شپږ ضرب 1 شپږ منفي 1 منفي شپږ منفي 1. اوس ګورو مثبت 1 مثبت 2 عدد هم علامه 2 جمع کېږي مثبت 3 مثبت 3 او منفي شپږ، له شپږو چې 3 لاړه 3 کېږي، علامه یې چې په قیمت مطلقه یې زیاتې منفي 3 منفي 3 کېږي. دلته دا منفي شپږ ده، منفي شپږ ده، مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 مثبت 3 او منفي شپږ منفي 3 منفي 3 او منفي 1 منفي 4. پس اف د منفي 1 مساوي کېږي منفي 4. یعنی د همدغه پولینوم قیمت په منفي 1 کې یو عدد حقیقي چې منفي 4 ده لاسته راغی. په همدې شکل موږ مختلف قیمتونه کولی شو چې پیدا کړو او وضع کړو، او په دې کې فرضاً موږ لرو اف د اکس 3 پر 4 اکس په توان د 2 منفي 1 پر شپږو اکس په توان د 3 جمع 1. په دې پولینوم کې موږ پیدا کوو چې اف دی فرضاً یو کسری عدد موږ رشته کوو، اف 0.2 فرضاً څو ده؟ په دې عدد کې اف دی 0.2. ښه دلته چې هر قیمت وي د اکس په جای دا
وضع کیږي. یعنی په دې معنی چې اف د 0.2 مساوي کیږي 3/4 مربع منفي 1/6 مکعب جمع 1. ښه دلته د اکس په ځای چې 0.2 منګه قیمت کیښود د اکس په ځای دا په لحاظ 0.2 سو دلته هم 0.2 ږدو دلته هم 0.2 ږدو وروسته لږه چپ دا طرف منګه محاسبه کوو. محاسبه د دې څه ده؟ البته ټیټ صنفونه باید تاسې ښه پرکټس کړی وي او که چیرې کوم مشکل سره مخامخېږئ بیا هم بعضې موضوعاتو ته چې په لاندې صنفو کې دي په تماس شئ چې دغسې یو سوال په کوم ځای کې څه رقم حل سوی. دلته موږ کولی شو چې اوس 0.2 موږ ویلي چې اول که یو عدد طاقت ولري له طاقته رفع کیږي وروسته له ضرب خلاصیږي بیا جمع تفریق. دا 3/4 0.2 موږ لوستلي چې 2 دفعې دا له طاقت رفع کیږي څو دفعې 0.2 دفعې فرضاً 5 په توان د شپږو څو دفعې 6 دفعې 5 3 په توان د 4 دفعې 3 د خپل په نفس کې ضربیږي. دلته موږ نوشته کوو 0.2 ضرب 0.2 منفي 1/6 0.2 ضرب 0.2 ضرب 0.2 جمع 1. ښه دلته د محاسبه کې اف د 0.2 موږ نوشته کولی شو 3/4 دا کیږي 0.2 ضرب 0.2 څو کیږي 0.4 0.2 ضرب 0.2 موږ څه رقم ضرب کړي ټیټو صنفو کې ضرب کسر اشار څه رقم ضربوو بدون له اشارې نه ضربوو وروسته په اندازه د خانه اشارې جدا کول لکه څنګه 2 او 2 4 2 ضرب 0 0 0 ضرب 2 0 0 4 0 0 څو خانه اشارې لرو حسابوو یو عدد 2 عدد له دې خوا 1 او 2 0.04 په عین وخت کې څنګه چې 3/4 کسر د عام ده او دا کسر د اشار ده دا چې عام ده دا هم په عام تبدیلوو ځکه په ضرب د مجبور چې یو کسر عام وي او یو اشار وي یا عام په اشار تبدیلیږي یا اشار په عام تبدیلیږي. لکه اوس دا کیږي 4/100 دلته منفي 1/6 خپله هغه دوهم ضرب کړه وروسته لغه چې دا دواړه ضربوو بیا وروسته لغه 0.2 سره یې ضربوو 0.2 سره 2 ضرب 4 8 0 0 0 0 0 یعنی دلته اشاریه موږ بدون اشاریه چې نظر کې نه نیسو 0.04 له 2 سره ضرب 2 و 4 8 2 0 0 2 0 0 0 ضرب 4 0 0 ضرب 0 0 په دې شکل 8 0 0 0 څو خانه اشارې لرو 1 2 3 1 2 3 عین فعین سوال کې ګورئ ضرب کسر اشار هم که چاله یې راوتلی په دغه شکل کار کیږي یعنی په دې معنی چې هغه کیږي اول دواړه عددونه ضربیږي تعداد خانه اشاره حسابیږي 1 2 3 هغه کیږي دلته څو ده 0.008 او دا د جمع 1. ښه مونږ که دا کسر دلته ساده کو بیا هم اول چای خلاصوو ضرب خلاصوو څنګه ضرب خلاصوو 3/4 ضرب د 4/10 دغه 4 له دې 4 سره که چیرې موږ ضرب د کسر عام ولرو ټیټو صنفو کې موږ حتما پرکټس په ده زیات کړی 3/4 4/100 څه رقم هر صورت له هر مخرج سره اختصاریدی شي یو 4 دا 4/4 اختصاریږي چای کیږي 3 ضرب د 1 ضرب د 100 دا کیږي 3/100 او دلته بیا هم 1/6 دغه په عام تبدیلوو په عام څنګه تبدیلیږي 8/0 جمع 1.
ښه دلته موږ کولی شو بیا هم اختصار وکړو متباقي به دغلته کار وکړو دلته به یو مساوي نوشته کړو چې اف د 0.2 مساوي کیږي دا څه 3 پر 100 او دغه کولی شو اختصار کړو 4 په 8 او 3 پر 2 شپږ کیږي 4 ضرب د 2 8 کیږي 3 په 2 شپږ 4 دا کیږي 4 پر منفي 4 پر 3 جمع یو اوس موږ اف 0.2 دلته موږ مخرج مشترک لرو څو 1 2 3 زره مخرج مشترک موږ لرو ځکه 3 زره تقسیم د 100 2 صفر خلاصیږي دا کیږي 90 او دلته کیږي 4 دا کیږي جمع 3 زره اف 0.2 مساوي کیږي 90 منفي 4 کیږي شپږ 90 دا کیږي 3 زره او شپږ 90 په دې شکل له 90 نه 4 لاړو شپږ 90 جمع 3 زره شپږ 90 پر څو پر 3 ښه دا کولی شي اختصار کوي کولی شي چې همدغه قیمت ده چې قیمت تابع په دې چې که اکس 0.2 سي په دې شکل موږ کولی شو پیدا کړو ښه د موږ بل درس چې ده مجموع د ضرایب د یو پولینوم څه رقم پیدا کیږي که چیرې موږ یو پولینوم ولرو چې مجموع د ضرایب فرضاً که اف د اکس ولرو په دې شکل 2x مربع منفي 3x جمع 1 مجموع د ضرایبو دا 1 ضریب دا 2 دا 3 دا 1 که دا جمع کو 2 جمع منفي 3 جمع 1 2 منفي 3 جمع 1 2 منفي 3 منفي 1 جمع 1 صفر مجموع د ضرایب څه ده صفر خو چای سوای که دلته په جای د اکس 1 وضع کو 1 مربع 1 ضرب 2 2 1 ضرب 3 څه 1 وضع کو څه دا کار وکړه عین نتیجه لاسته راځي ګوره که هلته موږ کیږدو اف د 1 دا کیږي 2 ضرب 1 مربع منفي 3 ضرب 1 جمع 1 دا کیږي اف د 1 مساوي کیږي 1 مربع 1 ضرب 2 2 1 ضرب 3 جمع 1 و دا کیږي وروسته لغه 2 منفي 3 منفي 1 جمع 1 صفر ګورئ کولی شو چې په یو پولینوم کې چې مجموع د ضرایب موږ که پیدا کو اف د 1 یا په پولینوم کې د 1 د اکس په جای د متحول په جای موږ یا وضع کوو مجموع د ضرایب لاسته راځي ښه که تاسو ته سوال پیدا شي چې ولې داسې ضرایب نه جمع کوو بیا بعضې حالاتو کې داسې سوال پیدا کیږي چې موږ بیا مشکل سره مخامخ کیږو لکه دغه زه دویم مثال دې قسمت کې لیکم ګورئ که چیرې موږ ولرو چې اف د اکس مساوي کیږي 2x منفي 1 په توان د و جمع 2x مربع منفي 1 خو که چیرې د دې سوال مجموعه د ضرایب پیدا کړئ د دې سوال د ضرایبو مجموعه یې ولیکئ صحیح دا سوال یې اف اکس موږ ته راکړی 2x منفي 1 په توان د و منفي مثبت 2x مربع منفي 1 مجموعه د ضرایب څنګه پیدا کیږي اول دې ته باید چې انکشاف ورکړو یو بینوم ده چې طاقت و ده دا ځکه زیات وخت نیسي که دې ته انکشاف ورکړو او وروسته له هغه د مجموعه پیدا کړو
نو په هغه صورت کې ډیر زیات وخت نیسي. نو بهتره دا ده چې دلته دغه اف د یوه یا د دې پولینوم قیمت په یوه کې محاسبه کې مجموع د ضرایبو لاسته راځي. لکه اف د یوه موږ نوشته کوو 2 ضرب د یوه منفي یو په توان د اوه جمع 2 ضرب د یوه مربع منفي یو. اف د یو موږ دلته محاسبه کوو مجموع د ضرایبو لاسته راځي. دلته که یو سي دلته هم یو ده، دلته موږ ویلو متحول که په هر قیمت وضع کوو او په لوم هم همغه یو وضع کوو. اوس دلته اف د یوه مساوي کیږي 2 منفي یو په توان د اوه جمع 2 منفي یو، دا کیږي یو په توان د اوه یو جمع 2 منفي یو. منفي یو له مثبت یو سره خلاص چی کیږي 2. یعنی مجموعه د ضرایبو د پولینوم که ټول موږ سره جمع کو مجموع د ضرایبو څو کیږي 2 کیږي. نننی درس هم همدونه و. بیا به وروسته بله موضوع کار وکړو او دلته موږ څو سواله په تمرین د درس کې لرو چې 14مه صفحه ده. تقریبا 7 سواله دلته دي او مختلف سوالونه دي. تاسو په دو باندې کار وکړئ. که چیرې داسې کې پولینوم قیمت په منفي یو کې پیدا کړئ او پی ایکس کا ایکس مکعب منفي ایکس مربع جمع 3x منفي یو وي، پی 2 مساوي 12 د کا قیمت پیدا کړئ. داسې بعضې سوالونه دي چې لږ ذره فرق توپیر لري. نو بل درس پورې تاسو په خدای سپارو. بیا به تاسو به خپل کارخانګي وکړئ او په دې کار وکړئ چې ریاضي تسلسل لري، یعنی غفلت مه کوئ چې بیا ډیره مشکله کیږي. ځکه چې اوس تاسو ولیده چې ډیر زیات موضوعات په ټیټو صنفو کې باید چې تاسو زده وي څو چې دا سوالونه تاسو حل کړئ.